السلام علیکم ګرانو ملګرو او ستاسو ملګری ستاسو ورور سایر علي سایر مونږ سره شایان باچا او انیب تاج رور او سلمان باچا چې نن مونږ سره په دې وخت کې چې نن ستاسو په خدمت کې حاضر دي. تاسو سره چې نن ناڅاپي مشاعره کې راځي یو غزل به واورئ. شروع به زه د ځان نه وکړم، امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شي او خوند به ترېنه واخلئ. وایي هسې نه چې په مونږ ناسته په تورتم شي، هسې نه چې په مونږ ناسته په تورتم شي او کله کله را سره قسم دی غم شي. هسې نه چې په مونږ ناسته په تورتم شي او کله کله را سره قسم دی غم شي. او دا زمونږ د پوهنتون حال تاسو وینئ، دی ویني دی خو تللی دی پوهنتون دی، دا زمونږ د پوهنتون حال تاسو وینئ. ما منل نه چې به داسې بني ادم شي او دا کیدی شي چې به هر یو زړه خوشحال شي، دا کیدی شي چې به هر یو زړه خوشحال شي، او دا کیدی شي چې به هر یو سړی سم شي. او دلته هر ارامیتوب کار کې اول وي، دلته هر ارامیتوب کار کې اول وي. شیطان ولې حج وشي محترم شي، او د دنیا په کار کې ټول خلک تسنس وي. مننه. د دنیا په کار کې ټول خلک تسنس وي چې قرآن ته کینې ګوره منظم شي. د دنیا په کار کې ټول خلک تسنس وي چې قرآن ته کینې ګوره منظم شي. او سایر ځکه درته داسې وایي، سایر ځکه درته داسې وایي چې د خدای د یاري سترګو کې دلم شي. شایان نه به اوس نظم واورو که غزل وایي او که نظم شعر. اول به یو غزل لري چې د بیګا او د سبا په منځ کې جنگ دی، د بیګا او د سبا په منځ کې جنگ دی، د تیارې او د رڼا په منځ کې جنگ دی. او یو مورچه شو میکده کې بل جومات کې، یو مورچه شو میکده کې بل جومات کې، د ساقي او د مولا په منځ کې جنگ دی. او یار په تغزه په کچکول باندې نادیږم، یار په تغزه په کچکول باندې نادیږم، د بادشاه او د ګدا په منځ کې جنگ دی. او خدای خبر دی چې نور څه به ترې جوړېږي، خدای خبر دی چې نور څه به ترې جوړېږي. لا د ما او د اشنا په منځ کې جنګ دی. او نه پوهېږم چې د کوم یو طرفدار شم، نه پوهېږم چې د کوم یو طرفدار شم، د کاکا او د ماما په منځ کې جنګ دی. او سیبه چې زه شایان ګوته په خوله ورته ولاړ یم، زه شایان ګوته په خوله ورته ولاړ یم، د مجنون او د لیلا په منځ کې جنګ دی. ډېر زبردست ملګرو، امید لرم چې تاسو پکې خوند واخلئ. مونږ سره انیب تاج چې دی نو مونږ سره ناست دی او ډېر ښکلي غزلې لیکي. خواست ورته کوو چې مونږ ته خپل غزل ډالۍ کړي. یول خو زما د طرفه ټولو پښتنو وروڼو بهیګانو ته دعا سلام دي قبول کړي. خپل کار روزګار دې کوي، خپلې مزدورۍ دې کوي او د پښتو ادب سره دې مینه ساتي. دا یو غزل ما لیکلی دی، ارشاد لږ تېز وایه. او ډاډ به راکوئ، ډېر به پوهېږم نه. هم په غریب او هم په خان تېر شو، هم په غریب او هم په خان تېر شو، د دنیا ژوند په هر انسان تېر شو. ډېر ښه دی. او ورستو که افلاطون که لقمان، ورستو که افلاطون که لقمان، پاتې یو نشو په جهان تېر شو، د دنیا ژوند په هر انسان تېر شو. او د محبت کیسه یې پاتې شولې، د محبت کیسه یې پاتې شولې، داړه درخو هم اعظم خان تېر شو، د دنیا ژوند په هر انسان تېر شو. او په شیربانو پاتې نشو، په شیرغون کې شیربانو پاتې نشوه، په تولندۍ کې یوسف خان. ډېر خیال، ډېر ښکلی دی. د دنیا ژوند په هر انسان ډېر ښه دی. او انسانیت یې په جهان کړلو خور، انسانیت یې په جهان کړلو خور، لاړو نبي اخر زمان. ډېر ښه دی. بیا ووایه دا شعر. انسانیت په جهان کړلو خور، انسانیت په جهان کړلو خور، لاړو نبي اخر زمان تیر شو. ډېر ښه دی. د دنیا ژوند په هر انسان تیر شو. او انی پستاوم که ځواني لاړله، انی پستاوم که ځواني لاړله، ښایست یې هم د خوږ جانان تیر شو. ډېره زیاته مننه انیب تاج ورور، مونږ ته ډېر وخت پس چې نن خپل غزل ووایي. مونږ سره سلمان باچا ناست دی، وګورو د ده نه به هم یو شعر واورو. شاعر خو نه دی، امید ده چې څه شعر به وله ورځي. مرای مې ټیک نه ده، خو بیا مې ارشاد یو شعر ووایه راته. تاسو ته ووایم چې دومره راته ووایي. وایي د علم په رڼا دی، د علم په رڼا دی، د جاهل تور تم وي، غواړو چې د هر بچي په لاس کې د قلم وي. او بل زه د غني خان یو شعر مې یو کلام مې ډېر خوښ دی او خامخا به درته ووایم ارشاد چې دا مونږ ولې پیدا شو، چې دا مونږ ولې پیدا شو، تقاضا د ژوندون څه ده،
تقاضا د ژوندون څه ده؟ زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مې مطمئن کړم. هر څوک اوتې بوتې وایي، څه دروغ او څه رښتیا وایي. ای مولا بس ته دومره ووایه چې څوک ښه کوي هغه ښه دی او چې څوک بد کوي هغه بد دی. ما وی ټیک ته دا زه منم خو زما بېله عقیده ده. که سجده د ژوند مقصد وي نو لعنت دې په داسې سجده شه. زه خو یو داسې سجده غواړم چې مقصد یې محبت وي. بس موږ ټول علم پکار دی چې هر کار کوو چې د محبت وي، د هر یو څیز وي، نو ډېره مزه به یو جهان مننه ګرانو ملګرو. ناڅاپي مشاعره هم راوستې وه او تاسو سره رالو. یو جهان مننه د ټولو ملګرو، د حنیف تاج ورور، د سلمان بای او د شایان ستاسو طرف نه یو جهان مننه. الله